د سورتونو د فضائل سلسله موږ شروع کړې و ان شاء الله دا به د ټول قرآنی سورتونو مبارکي چې څومره اهم ثوابونه خصوصیتونه راغلي دي او کومو سورتونو مبارکي په احادیثو کې فضائل ذکر شوي دي نو ان شاء الله العزیز دا ټول بوایو ان شاء الله تر اوسه پورې مونږه د بعضې سورتونو خواص او فضائل ویلو نن به ان شاء الله د سورت بقره باره کې خبرې کوو سوره بقره د قرآن پاک په ټولو اوږدو سورتونو کې یو سورت دی او په ټولو سورتونو کې مفصل سورت دی په احادیثو کې د دې سورت ډېر خواص راځي ډېر ثوابونه راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله تعالی قرآن پاک حاضر کی او وسره به د قرآن پاک عالمان طالبان او د قرآن لستون کی وي الله پاک با قرآن پاک راولی او اهل قرآن براولی چې چا په دې قرآن باندې په دنیا کې عمل کو د دې خلکو نه به مخکې سوره بقره او سوره آل عمران رواني او دې سورتونو به په سوره کړي دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا قرآن پاک لولی او ډېر لولی د قیامت په ورځ به دا قرآن د خپل لوستونکو شفاعت کوي او مسند احمد کې حدیث دی مسلم شریف کې راغلی امام ابوبکر بیهقی رحمه الله سنن کې ذکر کړی دی سیدنا ابو امامه رضی الله عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی اقرأ الزهراوین دا دعا پړقیدون کی سورتونه ډیر وای د پړق پړق او درنا سورتونه دي دا ډیر وای سوره بقره او سوره آل عمران ذکر نبی کریم فرمای فانهما یاتیان یوم القیامه دا سورتونه به د قیامت پر ورځ راځي گویا چې دا دوه وریځې دي د نور د دې خپل ویون کې په سر باندې بوي میدان محشر کې څومره ګرمي ده او څومره سخت تاو دی یوم تکون السماء کالمهل د اسمان بلک د تانبي په شانتي شي تاسو چرته په لار باندې وګورئ ګاډي د پاره ګراج جوړ شوی دی غرمه کې ته د غیلان دی ودرېدش حالانکه هغه یو واته فوټي چې دا ټول اسمان د تانبیش او بیا د آخرت یعنی داسې به ګرمي لکه تانبا کل محل الله دې موږ تاسو د دنیا او د آخرت د سختۍ نه وساتي نو فرمایي چې دا به داسې وي گویا چې اوریځي دي د نور او یا دا دوا سیلونه دي د مرغو د دې سړي د پاسه کأنهما فرقان من طير صواف د دې خپل ویون کې په سر باندې با دوا ډلې او سیلونه د مارغانو وي تحاجان عن صاحبهما دای با جګړه کوي د خپل لستون کې د طرفه دا به د یو سکیورټي غوندي وي او د په سر باندې به چترۍ وي
او دا خپل لستون کې به د سختو نه بچ ساتي. الحمدلله. علامه قاری رحمه الله د دې حدیث په شرح کې فرمایي، په شرح د حسن حسین کې، چې سوره بقره او سوره آل عمران ته په دې حدیث کې زهراوین ویلې شوي دي. دا په معنی د منیرتین، نورانی، ځکه دې کې نور دی او په دې کې هدایت دی او لوی اجر پکې دی. نو دا په اعتبار درنا سره منور دي، په هدایت کې جامع دي او په اجر کې ډېر لوی مقام لري. اچھا محدثینو دا ویلي دي زهراوین ورته دې وجې نه وایي، زهراوین نور او سپوږمۍ ته وایي. نور او سپوږمۍ مشهور شي نه دي په دنیا کې، نو د دې ثواب او اجر او مقام په سورتونو د قرآن کې معروف دی، نو ځکه ورته زهراوین وایي. بیا د دې حدیث مطلب دا دی، علماء حدیث فرمایي چې دا رڼا او نور دا د دې سورتونو ثواب دی. د دې دا ویونکي چې د قبر نه راپاسي نو فوري به د دې سړي په سر باندې د دې سورت انوارات او برکات او اجرونه او کمالات شروع شي. دیو جنا محدثین وی دا د دې اجر دی او تشبیه د ورځې سره ورکړی دی چې هغه هر طرف ته وي او لاندې ځمکې ګیره کړې وي. نو دا کرنګې دا به خپل ویونکي په دې خپلو برکاتو کې ډوب ساتي. الحمدلله. او چې دا سیلونه ورته د مرغو ویلي دي، نو دا په دې وجه چې مرغۍ کله الوزي نو هغې خپلې وزرې خورې کړې وي، او دا به د دې خپل ویونکي د طرفه الله تعالی ته عرض وړاندې کوي چې الله دې وبخي، رب العالمین دې جنت ته داخل کی، وتدفعان او د دې خپل ویونکي نه به سخت لري کوي. سبحان الله. حضرت کعب رضی الله عنه فرمای من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان ربنا لا سبيل عليه. کوم سړی چې سوره بقره او آل عمران وای، د قیامت په ورځ به دا دواړه سورتونه الله ته حاضر شي او وای به یا الله د سره د چا کارم نشته دی، د ته څوک هم څه نشي ویلی. سبحان الله. خو دې دا مطلب نه دی چې نور قرآن پرېږده او صرف دا دوه سورتونه وایه، نه، د قرآن تلاوت به هم جاري ساتي. د هر ټکي د هرې سپارې د هر صورت د لوستو حق دی. بعضې بې علمه شیخان لکه ځان چې والي بس صورت یاسین مې هم، صورت رحمان مې هم، صورت مزمل مې هم او ټپ او روزانه دا کار دی. دې ته وایي د قرآن پاک حق ضایع کول. خپل معمول والا تلاوت به جاري ساتي، 15 رکوع کې که نیمه سپاره کې او که سپاره کې او که 2 رکوع کې، د هغې نه بعد به بیا دا صورتونه وی. طریقه زده کسې وه. بعضې خلکو صرف بعضې صورتونه رانیولي او نوره حصه د قرآن یې پرېښي، وی ډېر لوی اجر او ثواب وګټه، د قرآن پاک تلاوت کوه، د آخرت دپاره یې کوه، په دې نیت یې کوه چې د الله کلام دی. دنیوي برکتونه هم پکې دی او د دین برکات هم پکې دی. روایاتو کې راغلي دي چې کوم سړی په یو شپه کې سورت بقره او سورت آل عمران ووایي، د دې سړي دومره ثواب کیږي، دومره اجر یې کیږي چې د ده د اجر نه د لاندې 20 ځمکې نه واله تر 20 اسمانه پورې دا خلا جوړه شي، دا ترې نه ډکېږي. اورې که نه؟ سبحان الله. من قرأ في ليلة البقرة وآل عمران كان أجره ما بين عروبا ولبيدا. کوم انسان چې د شپې په وخت کې سوره بقره او سوره آل عمران دواړه ووایي،
د دې سړي دومره ثواب کیږي چې د ومې ځمکې نه لاندې د ومې ځمکې نه والا تر بره وم اسمان پورې دا څومره ځای دی که دا خالی شي نو دا به د ده د ثواب نه ډک شي د قرآن دومره لوی اثر دی د قرآن دومره برکات دی الله پاک دې زموږ استاسو توفیق نصیب کړي او الله پاک دې په دې خبرو باندې موږ ته یقین پیدا کړي یقین حاصل شي کنه د الله په کلام باندې د الله د رسول په تعلیماتو باندې نو سړی وته د نورې خبرې پری او که خدا نه خواسته یقین نه او د خدای د کلام برکاتو نه امید نه نو بیا به خلک لکه ګوري انګریزي پسې روان دي شپه او ورځ ښځې نر لس منټه د الله کتاب ته نشي ورکولی دومره لرې لاړل د دنیا دپاره چې مذهبي حدود هم کراس کړ او د الله کلام د الله کتاب ډېر خلک داسې دي چې د شپېتو کالو کې فقط الفاظ یې نه ویلې ناظره قدر نه ورځي الله کریم دې زموږ استاسو په حال باندې رحم وکړي روایاتو کې راغلي دي من قرأ البقره وآل عمران فی لیلہ کتب من القانتین چا چې د شپې سورۃ بقره او سورۃ آل عمران دواړه ولوستو نو دی به الله په عبادت کوونکو کې اولی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم با تهجد کې دا لوستو ادوار رکعات نفل نیت به وتړلو سورۃ بقره او سورۃ آل عمران میں وی ورپسې نور سورۃ النساء مائده روایتو کې راغلي تر سورۃ انعام پوری دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم ویلي د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا سورۃ بقره دا د قران تنبو دی خیمه را لکه څنګه چې خیمه سره زه محفوظ وي او د سامان حفاظت کی یا یو رقبه باندې خیمه احاطه کړی وي دارنګه سورۃ بقره خاص خاص احکامونه دایره تو کړی دا پاتو کالو کې نازله شوې ده سورۃ بقره او حضرت عمر فاروق چې سورۃ بقره ویلا نو اوخي حلال کول وی خیرات نو فرمایي دا سورۃ بقره د قران تنبو خیمه ده دا ازدکای فإن تعلمها برکۃ د دې د کول دا برکت ته وترکها حسرۃ او دا پر خودل باعث د ندامت او د خپېمانتیا دی او جادوګر د دې مقابله نشي کولی سبحان الله بعض علما د فستات معنا په خار سره کوي خاریا چې ډېر خلک پکې راجمي او بعض مشهور تعریف د محدثینو دا دی چې دا خیمه نو کم خلک چې سورۃ بقره ډېره وایي نو پاغی د چا جادو نه چلیږي دارنګ نظر بد پې نه چلیږي او پالګر خلک او نور بيدین خلق د دې خلاف مکر نشي کولای الحمدلله ادارنګ روایتو کې راغلي دي امام ابوبکر بیهقی رحمه الله تعالی سنن کې ذکر کړي من قرأها فی بیته لیلا لم يدخله الشیطان ثلاث لیالی چا چې د شپې په خپل کور کې سورۃ بقره ولوستله دریو شپو پورې په دې کور باندې شیطان بند شي سبحان الله شیطان نشي راتلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي البقره سنام القرآن وذروته سورۃ بقره د قرآن قب ده قب په اوخ کې د املا منځ کې چې کوم غوښي اشوشای کنه او هغه د خاورې نام بچي د ځمکې د لګېدو نام بچي چا چې دا اولوست سورۃ بقره نو دته به یو خصوصي تاج په جنت کې پسرولې شي ا د سورۃ بقره د لوستونکو لپاره الله تیار کړي
او روایاتو کې راغلي دي سورۃ بقره چې نازلې ده د هر آیت سره اتیا فرشتي نازلې شوي دي نو دې کې 203 اتیا دي کنه او اتیا دي نو سره پاسه 200 آیتونه بغیر حساب لګا او سلوي رکوګانی دي او د هر آیت سره اتیا فرشتي نازلې دي 80 80 ملکه او آیت الکرسی د عرش نه لاندې نرا جدا کړه شو او بیا عرش ته ورسېدله سبحان الله آیت الکرسی سورۃ بقره کې انصار وا د خپل مړو په خوا کې سورۃ بقره لوستله سورۃ بقره ډېر عظیم الشان سورۃ كانت الانصار يقرؤون عند الميت بسورة البقرة انصار با د خپل مرده په خوا کې سورة بقره ویل اخرجه ابن ابي شيبه رحمه الله نو سورة بقره ډېر عظیم و شان سورت دی الله رب العالمین دی زمونږ استاسو په کورونو کې د دې تلاوت او د دې درس جاری او ساری ولري او پدې کې ډېر لوی برکات دي یو باندې شي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو عرض یو کړه الله پیغمبر زما رور دی ډېر سخت بیمار دی وایي څه بیمار دی وایي دا هغه مازغو کې فرق دی لیونتوب دی به نبی پاک وته فرمایل دا رور دی ما تراوله نو غیر واستو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ته کېنول رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مریض باندې دم واچول الحمد شریفی بیوی او د سورۃ بقره وړومبي سلور آیتونه بیوی او الہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم دا د سورۃ بقره آیت په لوسته آیت الکرسی تر خالدون پوری پیویلی دا درې آیتونه یو آیت د آیت الکرسی او دور پس نور او شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط او دارنګ د سورۃ آل عمران دا اتلسم آیت به پوروي د سورۃ اعراف سلور 50 آیت ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض دا به ویلې او اخري آیتونه د سورۃ مؤمنین په وی او فتعال الله الملك الحق دا به ولوست د سورۃ جن ابتدائی آیتونه د سورۃ صاف لومبیلس آیات او د سورۃ حشر اخري آیتونه او اخري 3 سورتونه په ولوست په مکه ځای کې دا څه خجل کاډو دا بیماری چې وته نه لګي گویا چې نبی علیہ السلام په منزل شریف ویلو دا آیتونه د منزل په نوم باندې غ رساله چې کومه ده مولانا محمد زکریا صاحب رحمه الله او د شاه عبد العزيز محدث دهلوی رحمت الله علیه معمولات کې دا په ولست او ټیک ټاک دا سورۃ بقره ابتدائی آیتونه چې دي نو دا انسان د مذهب په لحاظ مضبوطی کم سړی چې وایي چې ما نه قرآن پاک ایر نشي حافظ قرآن دی چې قرآن نه هیر نشي نو سنن بهقی کی روایت ته من قرأ 10 آیات من البقره عند منامه کم سړی چې د سورۃ بقره لس آیتونه دود کېدو په وخت کې وایي لم ينسى القرآن قرآن بده هیر نکی اس کلم الف لام میم دا آیتونه او آیت الکرسی تر خالدون پوری 3 آیتونه دا او 3 آیتونه اخری د لله ما فی السماوات و ما فی الارض ولا دا چې کوم انسان دود کېدو په وخت کې وایي د دې سړی نه قرآن پاک او علوم دینیه نه هېریږي الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي
او الله کریم دې زموږ استاد ټول مسلمانانو ورونو ته د قران کریم د خیر نه او د برکات او نوافر حصہ نصیب کړي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم.